او هغه دا چې په کومو وختونو او ځایونو کې دعاګانې ښه قبلیږي. ګوره دعاګانې الله سبحانه وتعالی چې قبلی نو په هر ځای او هر وخت قبلی، خو بعض ځایونه او بعض وختونه داسې دي چې حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نشاندهي کړې ده چې په دې ځای کې او په دې زمانه کې دعا ښه قبلیږي. نو په نسبت د عامو ځایونو او په نسبت د عامو وختونو بیا د دغه دعاګانو باره کې امید د قبلېدو ډېري. وجه دا ده چې هغه څوک دا خبره وکړي چې د هغه په خبره کې شک نشتی او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه یو ځای وښیي چې دلته څوک دعا وغواړي هغه قبلیږي، دې ټیم کې څوک دعا وغواړي هغه قبلیږي، نو دې کې شک نشتی چې د دې دعا د قبلېدو امید بیا ډېر دی. نو مؤلف فصل راوړی دی اماکن و اوقات اجابت الدعا، د دعا د قبلېدو ځایونه او وختونه. د دې به هرګز دا مطلب نه چې یعنی د دې نه علاوه په نورو ځایونو کې په نورو وختونو کې دعاګانې نه قبلیږي. ما په اوله کې تاسو ته ووایي چې الله یې قبلوي، نو په هر ځای کې هر زمانه کې هغه دعا قبلولی شي، خو دا ځایونه او دا وختونه هغه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نشاندهي کړې ده، نو دې له بیا توجه ډېره ورکړي او هغه مسلمان به توجه ورکوي چې د هغه دا شوق وي چې الله د هغه دعاګانې قبولې کړي. ګوره کله چې یو سړی زموږ د دنیا د حالات ته ګوره، کله چې څوک یو کیس داخل کړي په محکمه کې په کوټ کې او غواړي دا چې د دا کیس دا زر تر زره حل شي او د دې نتیجه زر راوځي، د هغې دپاره بیا منډې ډېرې وایي، کله پسې وکیل نیسي، کله واسطه راولي، کله یو څه او کله بل څه. مسلمان چې کله د الله نه څه وغواړي او غواړي دا چې الله دا خبره قبوله کړي، دا ورکړه ولا ورکړي، نو د هغې دپاره بیا د محنت او کوشش کوي. په هغه محنت او کوشش کې یو کوشش دا دی چې دی هغه ځایونه هغه وختونه لټوي چې د کمو وختونو او ځایونو ذکر په شریعت کې راغلی دی. ځکه چې هلته د ده دا حرص دی چې زما دا دعا څه شي قبوله شي. ها که هسې عادتي دعاګانې غواړئ هسې د پیښې کوئ، دې ته دعا غوښتنه وایي، دې ته پیښې کول وایي. پیښې کول د هغه چا چې څوک دعاګانې غواړي، هسې پیښې کول دي. که هسې پیښې کوئ نو بیا خو صحیح ده کوئ، هغه به ته پخپله منې چې داسې پیښې کوم او زړه دې نشتي پکې، نو چې زړه دې پکې نشتي نو بیا دې دام زړه نشتي چې الله یې قبوله کړي. لاس اوچت که او ګړزه مخلی راواچوه چې څه یې وویو چې څنګه یې وویو، یو طرف ته ګوره بل طرف ته ګوره، سوچ د دنیا دی، زړه په دنیا کې دی، غواړم د الله نه. داسې پیښې کول دي. د دغه خلکو خبره زه نه کوم، هغه خلک چې هغوی یقینا د زړه د کومې نه د الله نه دعاګانې غواړي، هغوی سخت حرصناکي چې د دوی دعاګانې الله قبوله کړي. نو د هغې دپاره بیا هغوی لټون د دې قسمه خبرو کوي. لکه تیر شوي درس کې ما تاسو ته دا خبره بیان کړه چې هغه کم الفاظ دي چې د هغې په استعمالولو سره د دعا په منځ کې دعاګانې قبلېږي. او دا څومره قیمتي خبره ده. هر مسلمان دا وایي زما دعا قبوله شوه، نو دغه کلمات به بیا هغه سړي ته یادي چې څوک دا حرص لري چې دعاګانې قبولې شي. او په تاسو به زه ښه ګمان کوم چې تاسو هم هغه کلمات او هغه ځایونه یاد کړي، او که چا نه یاد کړي نو هغه دا خبره داسې سرسري غوندې کې وګڼله، مړه دعا ده، نه که قبوله شو که قبوله نه شو، والعیاذ بالله. اولنی وخت چې دې وخت کې دعاګانې وی ډېرې ښه قبلیږي د شپې په آخرۍ برخه کې. دلیل یې پرې راوړی دی یو حدیث چې هغه امام بخاري هم راوړی، امام ابو داود هم راوړی، نور علما هم راوړی.
دا ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت تے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ پا ہر شپا کی دا شپی پا آخرنی برخه کی دا اسمان دی دنیا ترا کوزیگی، دی نیجدی اسمان تا، نیجدی اسمان دی تر دنیا اسمان پا دیوزی که چی دا نیجدی دی دیتا اللہ را کوزیگی حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کله چې د شپې آخرنۍ درېمه برخه پاتې شي، یعنی د شپې په د آخرنۍ برخه کې درېمه برخه، شپه تقسیم که درې برخو ته، په دې کې دا درېمه برخه چې د آخرنۍ، په دې کې رب العالمین د دنیا د اسمان ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. اوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راکوزیږي زموږ په ایمان دی راکوزیږي څنګه، نو کیفیت الله ته معلوم دی. موږ دغه حقیقت منو، دا خبره منو کوم چې پیغمبر صلی الله علیہ وسلم کړې ده. او وی دا وی یقول الله وی من یدعونی فاستجیب له، څوک شتي چې ما نه دعا وغواړي نو زه ورله دعا قبوله کړم. من یسألنی فاعطیه، څوک شتي چې ما نه سوال وکړي نو چې زه ورله ورکړم. من یستغفرنی فاغفر له، څوک شتي چې ما نه بخنه وغواړي نو چې زه ورته بخنه وکړم. دې حدیث ته سوچ کوئ، دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده چې رب العزت هر شپه د شپې په آخرنۍ برخه کې دنیا اسمان ته راکوزي او بیا دا آواز کوي وی څوک شتي څه غواړي چې وله ورکړم، څوک څه سوال کوي چې دغه سوال ورله پوره کړم، دا حاجت ورله پوره کړم، څوک بخنه غواړي چې بخنه ورته وکړم. که دغه روایت موږ راجمع کړو، کتاب خو چونکې مختصر دی، روایت چې راجمع کړي نو دې کې مختلف الفاظ راغلي دي. نو داسې به کوم شتي څوک بیمار دی چې روغ صحت وله ورکړم. یو روایت کې راځي څوک غریب دی چې د خپلو خزانونو وله ورکړم. دې ټیم کې الله ته ودرېده او دعاګانې غوښته، دا ډېرې ښه قبلېږي. دلیل پې څه دی چې ښه قبلېږي؟ یعنی الله وایي چې څوک څه غواړي زه وله ورکړم، او د الله خبره ګوره خوا دې خوا نه وي چې الله وایي څوک غواړي زه وله ورکړم نو چې دې وغوښته درکوي. دا حدیث دلیل دی. د حدیث کې دا خبره به بیا خاص دلیل دی چې څوک زما نه څه غواړي زه وله ورکړم. او زما خواله چې اکثر د عام خلک راځي او پلانی مسله د پلانی د وظیفه او څه ورد راته وښیه، زه ورته دا ښیم چې د شپې په آخرنۍ برخه کې الله ته ودرېږه وجاړه، دا کار دله پوره کوي. نه جي وظیفه، نو ولې غټه وظیفه شتي بله چې سړی الله ته ودرېږي او جاړي، خو هلته ده باندې دې مختصر لار لټوي چې کومه مولیانو ورته اسانه کړې ده. یو څو ټکې ذکر ورته وښایي چې کار یې وشي ټکه او پړکه. اوس دې کې تهجدو له راپاڅېدلي او خوب خرابول دي او په تهجدو پسې به بیا ویتر کوي او په ویترو پسې به بیا سهار مانځله جومات ته ځي. دا خو قصه ورانه شوه، دغې ته خو دی نه دی تیار. دی خو مختصر لار غواړي بس چې دا کار یې وشي، او تهجد او ویتر او سهار مونځ او امام سره او جومات کې وایي دا دې خبره کوم ځای ته بوتله بیا چې الله د دنیا اسمان ته راکوشي او تا ته وایي چې څه غواړې او که نه، او تا کمبل په ځان راچولی او داسې یو قسم بې پروا یې، یعنې زه نه غواړم، زه روغ هم یم، زه پوره هم یم، زه هر څه یم یا الله، زما څه د ضرورت نشته. دا سړی دا راته قیمتي خبرو کوم په زړه یې ولیکئ
کم سړی چې د شپې خپل رب ته نه ودرېږي که نه د دې یوه نښه هغه دا ده اگر که دا به همیشه قانون نه وي یوه نښه یې دا ده چې دی به د ورځې په دې مخلوقاتو پسې منډې ډېرې وایي کله چې دې سړی ولیدو ذلیل او خوار د مخلوقاتو په مخ کې پوه شه دی د شپې خپل رب ته نه ودرېږي ځکه چې د شپې چې څوک خپل رب ته ودرېږي رب العالمین ولا دا حاجتونه پوره کوي که مخلوق باندې ولا پوره کوي خو دا مخلوق ورته الله مسخر کړي دی ذلیله کېږي نه هغوی ته او دا چې ذلیل او خوار او د یو په در او د بل په در او یو ځای کې دیکه خوري او بل ځای کې دیکه خوري دا له زه لیکل در کوم دا سړی د شپې خپل رب ته نه ودرېږي ها امتحانن کېدی شي چې یو سړي باندې سخته ډېره خو یو ذلت دی یو سخت او امتحان دی زه خبره د ذلت کومه داسې کېدی شي چې یو سړي باندې سخت امتحان او دا ښه دینداره سړی کېدی شي که نه شي کېدی کېدی شي یو سړی ذلیله دی الله ذلیله کړی دی او رسوا کړی دی دا جدا خبره ده دا چې ذلیل او رسوا کړی دی دا عذاب دی د الله طرف نه او د هغه عذاب ډېرې وجې کېدی شي یوه وجه دا ده چې د ده د خپل رب سره رابطه نشته او څوک چې خپل رب سره رابطه ساتي رب العالمین هغه یوازې نه پرېږدي او باقي ښکلی دلیلونه پې ډېر دي یو یونس علیه السلام رایت که ذات د مهي خېټې ته ولیدو څومره لوی امتحان دی داسې امتحان په تاسو کې به چا راغلی د مهي خېټې ته څوک ولیدلی او یو څو کاله بیا د مهي په خېټه کې پروت دی څوک ته ماته کې وښایې که ته راشي خپله وړه غونته کې مسله راوالې او د هغې سره داسې ګډوډ شي د مهي خېټې ته ولیدلی دی یو څو کاله به کې پروت دی رب العزت ته د مهي د خېټې نه فریاد وکړو الله راوویستو ولې الله په خپله قرآن کې وایي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله وی که د په راحته کې زمونږ پاکي نه وي بیان کړی ما هم د مهي په دې خېټه کې پرېښودو د قیامته پورې به پروت هلته هغه بنده د الله د هغه الله سره رابطه مضبوطه وه په راحته کې الله په سخته کې پرې نښوته نو چې یو سړی نه په راحته کې د الله سره رابطه ساتي او نه په سخته کې ساتي نو د ده مسلې به څنګه حل شي د ده دعاګانې به څنګه قبولې شي که نه خبره زما غلطه ده دا داسې یو ښکلی مثال مې ذهن ته راغی دلته دا مسافر یو بل ته اکثر دا نصیحت کوي وی وخت په وخت د کپیل دی خواله زه راځه وی یو بل ته که نه وی فایده به دی چې بیا به د هر کار په اسانه کوي خو ته وخت په وخت خو زه راځه کوي ته خو ورښکاره کېږه دا د دنیا حالات دي نو چې زه تا ته وایم چې د خپل رب سره رابطه مضبوطه ساته دا مسله به در حل کوي دغې ته موږ سوچ نه کوو کپیل خواله زه راځه د ملک صاحب خواله زه راځه او د مالداره خواله زه راځه او دغه بل او دغه بل خواله زه راځه چې مسلې دې حل شي د دې دنیا چې کوم باچا دی دا زه درته وایم د هغه سره رابطه ساته دا مسلې دې حل کوي وخت په وخت یادوه وخت په وخت سره جرګه کوه جرګه د الله سره یوازې په خپله کمره کې چې څوک د سره نه وي جاړه وته ځان له فریاد ورته کوه مینت او زاري کوه ته ګورې چې مسلې دله حل کوي که نه حل کوي الله المستعان زمونږ دا دعاګانې بس دعاګانې او زمونږ د حالاتو ته وګوره او ټول دغه شکایتونه کوي دعاګانې نه قبلېږي نو هغه په موږ کې کمی دی رب العالمین چا سره ظلم نه کوي خبره مې دا کوله چې د شپې الله دومره وکړي چې د دنیا د اسمان ته راکوشي او ته دومره نشي کولی چې دا کمبل لرې کړي هغه ته ودرېږي بې وفایي زما او ستا یعنې هغه رب العزت چې د دنیا مالک دی او خالق دی هغه د دنیا اسمان ته راغی خو ما او تا د ځان نه کمبل لري نه کړو چې هغه ته ودرېږو زه خو تاسو ته اکثر دا وایم دې ټولو ملګرو ته زه هم 2 رکاته کوه 2 چې بلکل صفر یې که نه 2 رکاته کوه 2 رکاته ولې
کم ګران دي او ښه اسان دي سهار منزل لږ وخت یې راپاسه که راپاسې سهار منزل یو خو سهار منزل نه راپاسي د هغه موږ سره علاج نشته اوس که زه درته دا وایم چې سهار 9 بجې 2 رکعته تهجد کوه نو دا کېږي یا خیر دی زه ته سهار چې کله کار له ځې 8 بجې نو ځان له یو 4 رکعته تهجد کوه کېږي نه کېږي نو موږ هم دا وایو چې د دې موږ سره علاج نشته خو که سهار منزل راپاسې نو اسانه طریقه ده ته راپاسې مثال کې 3:30 بجې سهار منزل په 3 راپاسه ښکلی اودس وکړه الله ته ودرېږه 2-4 رکعته پسې ویتر وجاړه دعاګانې وواړه راځه جومات ته فایده به یې دی چې یو خو به سهار منزله وختي راشي نو بل سهار مونځ چې ته کښې نو توجه به دې برابري چې سهار منزله راشي دا ډېر پکې موږ وینو سترغلي پړسېدلي او کله اګرمي کې او کله سر ګرې او کله سټ ګرې ځکه چې دې دقه ټیم کې راپاسېدلی او رامنډې والې ده د دې نه په دې پوه دی چې امام څه تلاوت کوي امام څه وایي څه نه وایي د مونځ حالانکې په هر منځ کې خوني په هر منځ کې خوني دي کې شک نشته خو د سهار د منځه دا خون نه دی د دې ځان له خوني که نه او ځکه الله وایي ان قرآن الفجر كان مشهودا سهار د منځه د تلاوت اورېدل الله وایي ملایک هم راځي او چې ملایک زموږ په جوماتونو کې ولاړ او تلاوت اوري او موته نه وي څومره بدبختي خبره ده نو چې کوم سړی سهار منزل راپاسي هغه ته 2-3 رکعته 4 رکعته کول څه دي اسان دي که ګران دي اسان دي ځکه چې هغه هسې هم راپاسي خو لږ رامخکې شه بس او چې بیا شوقیني او د دې عبادت سره عادت یا خو بیا ځان له د هغه قصې دي او د هغه ځان له کارونه دي ځکه علما وایي د دې شپې سره ناشنا رازونه پراته دي خدای بیانولی نشي که چېرته یې بیان کولی شو موږ دې تپوس کړی و چې ای شپې د دې نیکانو خلکو رازونه راته بیان کړه چې دوی د شپې څه کوي نو څه عجیبه رازونه به بیان کړی وی د دې نیکانو هغه جړاګانې د دوی هغه اوږدې اوږدې سجدې د دوی هغه عجزي د الله په مخ کې د دوی هغه اوږده اوږده تلاوتونه حیران بشي خو هلته شپه ده تیاره ده او څوک یې نه بغیر د چا نه